علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هله چې روغ جوړ به د ژوند د صحت په جامو باندې به پټ یې. تاسو ته خپل د کلتور خبره کوم او د پښتونولۍ خبره درته کوم چې او د دې ترجیحاتو خبره درته کوم چې نن سبا زمونږ په ترجیح کې زمونږ ترجیحات څه دي. زمونږ ینکل اخر روان کم اړخ ته دی، د دې نه به اخر جوړیږي څه او دا به څنګه چې کومه دی په فیوچر کې نیر فیوچر داسې وګڼئ چې کله دیو داسې کنټینټس جوړوي نو دا به دا جسټیفای کوي څنګه، مسله در جسټیفای کوي به څنګه. خو په دې ټایم کې ولې چې کومه دی دومره بولډ دي، دیو دومره چې کومه دی په داسې انداز باندې داسې ولګر خبرې ولې کوي. د دې مین ریزن دا دی چې دلته په دې معاشره کې د څه رکاوټ نشته. او رکاوټ ورته ولې نشته چې هر سړی د کیمرې نه یریږي، هر سړی د مایک نه یریږي چې ان کیس که ما دا خبره وکړو نو کېدای شي ما پسې دی بل یو مذاق جوړ کړي ښکته چلې بر چلې. ګوره دا سوشل میډیا دا یو طریقه کار یې دی، خو کم از کم مزاحمت په ځای دی چې دوی موږ اپریشیټ کړو چې کوم ښه کنټینټس کریټرز دي ډیفینټلی هغه د اپریشیټ هغه د داد وړ دي. ګوره ما تاسو سره خبره کړې ده چې زه ګوره د اتن خلاف نه یم، زه په پازیټیو کنټینټس باندې د لپ سینک چې کوم شونډې ورسره پي د هغې خلاف نه یم. زه چې کومه ټپه دا زموږ لټریچر دی، غزل دا زموږ لټریچر دی، زه د دې خلاف نه یم. کلیر خبره، زه د دغه خلاف یم چې ته یو داسې کس پروموټ کې یا په خپله د داسې څیز پروموشن کې په خپله داسې خبرې کې چې هغه په معاشره کې د هغې کردار باندې خلک شک کوي. شک څنګه کوي؟ آیا تاسو ولې دا ما ته په یقین دهانۍ سره بلکې تاسو ته به پته ومي چې د دې ټیک ټاک د وجې ولې کورونه وران نه شو. څه ورځې مخکې یو بیان چلېده چې یو جینۍ چې کومه په ټیک ټاک باندې وه هغې خپل خاوند سره د بچو پرېښه او د بل هلک سره لاړه. هغه هلک ګفټر و ګفټر. اوس ګفټر وایي څه ته؟ ګفټر دې ته وایي چې فار ایګزامپل ته لایو براډکاسټ ته راشي او ستا چا سره میچ دی او یو وزګار خیل پکې داسې دی چې هغې سره څه لږې ډېر روپۍ دي، هغه چې کومه تا ته ګفټینګ کوي فلاورز په صورت کې، د لاینز په صورت کې، داسې د نور هرټس په صورت کې. دې کې بیا مختلف قسم خپل کیټګریز دي او بیا چې کله ته وګټې نو هغه ګفټر بیا ته پروموټ کې چې دا خو پلانې او دا ښکته بره دا دومره چې کومه غټ جهاد یې وکړو ماله چې کومه دغه وګټو په دې تاریخ باندې به داسې چیلنج ږدو په دې تاریخ د پلانې میچ دی. نانسنس خبره ده، انتهایی د اخلاقو نه لوېدلې خبره، ګیرې ہوئی حرکت چې څه ته وایي هغه دی. تاسو مین خبره ده چې اول نمبر ټیک ټاک وپېژنئ چې دا شارټ فارم ویډیو پلیټفارم دی. چې شارټ فارم ویډیو پلیټفارم شو نو لکه په 30 سیکنډ کې به ته چاته څه پیغام ورکړي. خو که پیغام ورکړي یا به د ډانس په صورت کې ولګر ډانس یا به د ولګر خبرې په صورت کې یا چې کوم یو مذاق به دې جوړ کړی. لکه زه تاسو ته مثال درکړم، دلته داسې کریټرز دي چې اکثر پرون یو بابا ماله مخې له راغی په ټیک ټاک باندې. بابا چې کوم دی بالکل مرګ ته نږدې دی، مرګ ته نږدې دی. د هغې یو بل چې کوم دی وراره دی یا څوک دی هغې خوا ته ناست یا وایي بابا څنګه چل دی، بابا کنځلې کوي تا خوښه زمانه داسې چلو که ښکته چلو که بره چلو که. ګوره د انټرټینمنټ پرپز چې کومه دی یاد وساته چې تاسو به ویلي چې د هر څیز یو زیاتوالی د حد نه چې کله یو څیز زیاتېږي نو د دې اثرات ګورې خراب وي. د کلیر خبره ده. دویم دا چې که موږ دا وایو چې دا موږ انټرټینمنټ دپاره چې کومه ده دا موږ استعمالوو. زه تاسو ته وایم چې تاسو نن خپل سکرین ټایم وګورئ چې په ټیک ټاک باندې الانګ ود می د چا سکرین ټایم چې کومه دی د 3-4 غنټو نه سیوا دی، دا انټرټینمنټ نه دی، دا ستا لپاره زهر دی، دا ستا لپاره کینسر دی. زه تا وایم که نه چې حد نه یو څیز زیاتېږي سو ډیفینټلی د هغې ډېر خطرناک سنګین نتایج چې کومه دی هغه راځي. دا خطرناک ستا لپاره ثابتېدی شي. نو انټرټینمنټ هم چې کله د حد نه سیوا شي نو دا څه شی دی، دا ستا صحت بګړاوهي، دا ستا خیالات چې کومه دی هغه نقصان هغې ته رسوي. او یوازې دا نه، ستا چې کومه فیملي ده په دې فیملي کې لکه مثال په طور باندې ځینې فیملیز کې هلکه داسې چلو شو ښکته چلو شو بره چلو شو داسې یو غلط سټیپ اقدام وشو. ولې وشو؟ د دې په شا باندې ګورې مکمل چې کومه څیزونه تاسو ته په نظر نه راځي دا هغه څیزونه دي چې کومه تاسو ته د دې آیډنټیفیکیشن پکار دی، دا آیډنټیفای کول پکار دی چې د دې په شا لاجک څه دی، ریزن څه دی. هلکه په فلټر کې به یو کس چې کومه دی ښایسته ښکاري، فلټر به لګولی سمه اچھا د خبرې دردانه به ښکاري، خو چې مخامخ ورته وګوري سړی تېرېږي چې دا لاسې شی دی.
زه ته چې دا ایمیجینیشنز دي، دا ډیجیټلایزیشن دی، دا ډیجیټل دنیا چې کومه ده نن سبا به تا سره څوک نه وي ولاړ، خو هغه په ای آی باندې تا سره چې کوم راودرولی شي، تا سره خبرې کولی شي، ډایلاګز دغه شان لیکچر ورکول دا کولی شي. دا هغه څوک چې مثبت سوچ لري، یعنی دا ډیجیټل دنیا چې کومه ده هغه د خپل مقاصدو دپاره استعمالوي. اوس زه تا ته وایم چې ټیک د خلک به پیسې ګټي، پیسې ولې بیټ کوینز باندې بیټ کوینز کې انویسټمنټ وکړه، امیزون زده کا، دراز په پاکستان کې دا زده کا، ټیمو دا زده کا، امپورټ ایکسپورټ دا چل، کم از کم سا خو 2 میاشتې به لګي، 3 میاشتې به لګي په دې کورس کولو باندې که نه، خو د دې ولګریټي نه خو به ته بچ شي که نه، د دې غلطو خبرو نه خو به ته بچ شي که نه، چې تا ځان ته فریم لګولی دی، زه به داسې وکړم، زه به ښکته وکړم، زه به بره وکړم، زه به داسې چل وکړم، دا چیلنج دی، هغه چیلنج دی، بره چیلنج دی، ښکته چیلنج دی، د دې چې کومه سرکل دی، سوشل سرکل دی، دلته چې کومه فرینډز د دې راځي، دا ګورې عزت ته بیا هم دا ګن دی، دا ګن دی، دا ګورې ډیموټیویټ کوي، دا ډسکرج کوي، دا کلیر خبره چې کچېرې تا په کومه فیملي کې دی او هغه ستا خبرې نه مني، نو کم از کم دا پلیټفارم خپل کوي. کچېرې ستاسو د فیملي نه آوټ سایډ دی، دا خلک اګنور کوي. اوس سماجي تنازعات، دا خبره ما تاسو ته بار بار ولې کورونه اوس ډاون نه کړه، داسې جنکۍ چې چا یو څه نکاح کړې ده، هغه ترې د نکاح په دغه باندې بله نکاح کړې ده، او په هغې باندې بیا فخر هم کوي، په هغه باندې بیا پراوډ هم فیل کوي چې یس زه داسې یم، زه ښکته یم. صرف د څه دپاره؟ په لایف براډکاسټ کې د لږو پیسو د لالچ دپاره هغه خپل عزت په داو باندې لګولی دی. ګوره دا خبره حقیقت دی چې په ریل ورلډ کې، په ریل زندگی کې، په ریل لایف کې دوی ګوره د ډپریشن ښکار دي، دوی ته هسې ځان داسې غټان ښکاري، خو په اصل کې ګوره دا غټان نه دي. اوس دلته سوچ پکار دی، سوچ دا پکار دی چې دوی نه دا هیروز چې کومه جوړ شوي، دا هیروز چې چا جوړ کړي دي، دا هیروز خو چې کومه په دې معاشره کې د بل څه ګوره اره پلان یې راغلی، که مثلا یو دا ښکته بره دا چل هغه چل، ګوره دا سوسایټي که په دې انداز باندې دا مخکې لاړه، دا هلکان د دیو بچي لاړه تبو برباد شو، د دیو خاندانونه لاړه تبو برباد شو. نن چې کومه دی بچی راپاسي د پلار خبره نه مني، یو بچی راپاسي د خپل د خاندان چې کومه د هغې کومه نامز دي، کومه د هغې یو پراپر سکیجول دی، د هغې خلاف ځي. دغه نفسیاتي دباو، نفسیاتي دباو خدا دی. زه تاسو ته چې دا خبره کوم چې تاسو خپل بچي ګوره د دې څیزونو نه لرې وساتئ، تاسو په خپل کور باندې نظر وساتئ چې زموږ زنانه، زموږ بچي د دې د چا فینز دي، تاسو څوک فالو کوئ، د هغې نه پس چې کومه دا پراپر کیلکولیشن وکئ چې که چېرې زه دې له موبایل ورکومه، زه دې له نو څه قسم کنټینټ چې کومه زه به دې ته سجسټ کومه چې دا دغې دا خپل ماشومانو ګرومینګ وکئ، او په دې انداز دا ډیل کړئ چې په دې معاشره کې چې کومه اخلاقیات څه ته وایي، او د اخلاقو نه چې کومه ګیره هوا حرکت دی دا څه ته وایي، د دې په منځ کې ډفرنسیشن برپور انداز کې دا گایډ کړئ. دا بیا اوس څه چل کېږي، یو هلک چې کومه د خپل فین فالوینګ بړولو لپاره هغه به ولګر خبرې کوي، او په داسې ایشوز چې هغه متنازعه ایشوز دي، نو ډیفینیټلی د یو څو ویوز په خاطر باندې هغه خپل عزت نه پیژني، خپل د خاندان عزت نه پیژني، هغه چې کومه خپل مور او پلار نه پیژني، هغه چې کومه د اخري حد پورې د څو ټکو د ګټلو دپاره چې کومه راغتلی شي. په ډارک ویب باندې وګوره ټول نه زیات ارننګ څوک کوي، دا کومه چې داسې طبقه ده چې دا سیز دا سټډي کوي، نو ډارک ویب خامخا د دې پوره تاریخ وګورئ چې په دې ډارک ویب باندې کومه خلک دی. نن چې کومه ته راشه ته ځان چې کومه د وروره داسې ډریسنګ وکړه چې هغه ولګر ډریسنګ او ته لږ ځان راوباسه، ودین سیکنډ چې ته وایرل نه شوې، دا خو سوشل میډیا ده. نو ما ته څه دی ویل، متنازعه ایشوز چې چېړې، سو ډیفینیټلی ته به څه کېږي، ته به وایرل کېږي. اوس دلته خلک وایي چې ټیک د متنازع ایشوز ټیک دی که نه چې موږ وایرل کېدو غواړو، نه، ما تاسو ته بیا دا خبره بیا وکړه چې تا کې کوم هډن ټیلنټ دی، ته بهترین انداز کې چې کومه د ورور لیکچر ورکړه، ته غزل ووایه، ته ټپه وکړه، ته اتڼ وکړه، نو ډاوټ کوم چې زموږ کلتور دی، کوم چې زموږ لټریچر دی، کوم چې زموږ ثقافت دی، هغه نه منیوالی نه دی پکار، خو پکې دا ده چې دغه سیستم کار مو وایه، دغه سیستم کار مو وایه. دا خلک ګوره دنیا کم طرف ته لاړه، تاسو د ټیک ټاک چې کومه اونر دی دغه په باره کې تاسو سټډي وکړئ، چاینیز پلیټفارم دی، په چاینا کې د دې لپاره رولز اینډ ریګولیشنز څه دي، او دا خبره ګوره زه کومه چې ګوره ټیک ټاک په پښتو نه پوهېږي، ځکه بعضې نه پښتانه چې کومه دا هیرو ریپرزنټ کوي چې هلکه دوی د خو ډېر ګڼه جوړه. اجتماعي غیرت دپاره دا خطره ده که نه ده؟ خود هم خطره ده. که یو سړی ناست دی نو دا خو د هغې دپاره د عزت خبره نه ده که نه،
چې لکه وایي چې لکه د پلانې ټیک ټاکر ستا څه دی، ستا زوی دی، ستا چې کوم دی سری دی، په رشته کې ستا څه دی، نو به پراوډ فیل کوي چې یس یار هغه چې کوم زما دغه دی هغه د ښکته بره دی، یس یس او بالکل پراوډ به هله فیل کوي چې د هغې کنټینټس پازیټیو وي، پراوډ به هله فیل کوي چې د هغې کنټینټس کې یو پیغام وي، د قام دردي پکې، د خپل د حقونو غوښتنې پکې، یا چاته پکې داسې څه میسج وي چې هغه ته څه زده کړه وکړي، نو ډیفینیټلی په دې باندې پراوډ څوک نه فیل کوي. خطره ده دغه څه غیرت او څه عزت دغه پاتې نه شو. کلیر خبره دلته دا پوینټ انتهایی اهم دی چې که د پردې خبره کې، د حیا خبره کې، او د ومن چې کوم سپیشلی دغه رایټس دغه د حقونو خبره کې، دغه د حقونو د تحفظ خبره کې، د څو ټکو دپاره د مشورتیا دپاره چې کومه دی هغه څه نه کوي. کله نه کله خپل لاس شومنټ بیا خو پښتانه چې کومه دی خامخا ورګړي، پښتانه چې کومه بیا خو دې لیول ولري چې هغه لکه دا خو د پلانې آی ډي ده که نه، خبر باندې پوه شو. په دې باندې بیا هغه خلک هم چې کومه دی انتهایی خپل د غیرت نه لاس ووینځي چې کومه کس ته پیژني او هغه ته په انباکس کې میسجونه کوي چې هغه ښکته چلې بره چلې، هغه چې کومه دی په شا باندې آی ډي له خو ثنا نوم ورکړی خو په شا باندې ثناء الله پروت دي. دا خبره ځان څه یاد وساتئ، دا خبره ځان څه یاد وساتئ چې که چېرې تاسو خپل دا ځای کنټرول کړه که نه، دا ځای کنټرول کړه نو تاسو به هر څه باندې پوه شئ. تاسو به د هر څه چې کنټینټس کریشن څه ته وایي په کوم انداز باندې کنټینټس کریټ کول غواړي، داسې څه کول پکار دي او څنګه ځان کنټرولول پکار دي، نو په دې باندې به پوه شئ. نو خامخا تاسو ګورئ چې یو کس به د ګوګل نه د جنۍ فوټو ډاونلوډ کړی او په ای آی باندې به چې کوم هغه لموشن ورکړی او بیا په ټیک ټاک باندې پرېښو، ښایسته سندرې به پرېښو، نو دلته چې کومه دی د کاکا زوی چې کومه میسج به وکړي څنګه چې دغې ښایي ټیک ټاک باندې خیریتونه دي. په دې باندې دا فراډیان دي، دا تاسو سره فراډ کوي. څه ولګر کنټینټ ګوره، ولګر همیشه لپاره زه اصطلاح ډېره استعمالوم چې ولګر کنټینټ. ولګر کنټینټ څه ته وایي؟ ما دا اصل چې یو خو د خپلې خولې نه خبرې کول دي، یو خو د خپلې خولې نه خبرې کول دي، بل د خپلې خولې نه د هغه خلکو اشاعت کول دي، د هغه خلکو چې کومه دی دا کول دي چې کومه که چېرې دغه ستا لور وی لیټ سپوز یا دغه ستا زوی آیا دا ته اکسپټ کاو، میجارټي خلک وایي چې نه مې اکسپټ کاو، نو دا بیا ته ولې په سوشل میډیا باندې سپورټ کوې؟ ته دې په شا باندې ولې لګېدلی؟ مین خبره خو دا ده چې ما تاسو چې د معمولي مشهورتیا دپاره دیو داسې ایشوز چېړي چې کوم متنازعه ایشوز دي، د کمې د وجې نه جګړې، د کمې د وجې نه فسادات جوړېږي. نو ولې دا کې د غیرت په نوم باندې قتل؟ څو مثالونه ستاسو مخکې دي. د چترالۍ اسنا نومې چې کومه دغه الریډي ډان نیوز هغې ته چې کومه کوریج ورکړی و، د هغې نه علاوه چې کومه پرنټ میډیا د باقاعده طور باندې هغې کور کړې وه، خبر باندې پوه شئ په کوم انداز باندې د هغې قتل وشو. درکه د دې نه علاوه تاسو وګورئ خپل په پښتنه معاشره کې وګورئ چې د غیرت په نوم باندې څومره قتلونه وشو، د دې ټیک ټاک د وجې نه څومره کورونه تباه و برباد شو، څومره کورونه وران شو. سو د اوس په خاطر باندې چې کومه دی هر سړی ذهني بیمار دی. د دې نه علاوه د والدینو حقونه او ستا ثقافت او ستا روایتي نظام آیا خطره ده که نه ده؟ بلکل خطره ده. پخوا نه بسې چلو شو، یو بابا به راغی کې به زموږ به د هغې خبرې اورېدې، یو نیا به واقع به زموږ به د هغې خبرې اورېدې. نن سبا ستا د خبرې اورېدو ته د چا سره ټیم نشي چې ستا خبره واوري. نن سبا سره پلار خبره پتا باندې بدلېږي، نن سبا سره تر خبره پتا باندې بدلېږي، نن سبا چې کومه دی ته ځان ته څه وې، ته ځان ته غټ یو ډیجیټل کریټر وې. حالانکې په اصل کې حقیقت څه دی؟ حقیقت دا دی چې ستا د خانداني نظام چې کومه خانداني نظام د هغې د بګاډ چې کومه مین کردار دغه ګوره تا ادا کړې، هغه تی. نو ستا ثقافت او ستا چې کومه د مور پلار حقونه دي، ستا روایتي نظام خطره د چا د وجې نه؟ خطره ستا د وجې نه ده. یو داسې لاجیکل کنټینټس خپل کا چې هغې کې پیغام وي، چې هغې کې یو ساینټیفک ډسکشن خپل کا، یو سوشل ډسکشن خپل کا، یو پولیټیکل ایشو راواخله، په هغې باندې خبرې وکړه، خپل د رای اظهار چې څنګه هم ته کې. دا ډیجیټل میډیا ده، نن چې کومه ډېر خلک به ما اوري، خو ډېر خلک به وایي چې لکه مړه دا خو هسې لګیا دی، بس دا چل دی هغه چل دی. زه ته وایم چې کوم کنټینټس کریشن د دې دپاره څه پراپر پلانینګ کوه. اوس دا ایشو ما ولې راغستې ده؟ زه سلیوه نه یم. ایشو دا ده چې د څو ورځو د ټیک ټاک په لار باندې ما داسې هلکان په خپل دې علاقه کې مې ولیدل، په دې علاقه د کوم ځي سره چې زما تعلق دی، چې هغه په دې باندې پراوډ فیل کوي چې دا مونږ څه کوو، اسم زموږ خلاف خو څوک خبره نه کوي. او دا اصلي خبره ده چې خلاف خبره ولې څوک نه کوي. خلاف خبره ځکه څوک نه کوي چې هغوی هم یریږي،
هغه سره هم دا یاره ترهه ده چې کېدای شي د دوی د وجې نه زما عزت ته خطر راشي، خو ما خو ورته اجازت ورکړی دی چې اخیره پورې به زه ستاسو خلاف لګیا یم چې تر څو پورې تاسو خپل ځان سنبال کړی نه، تر څو پورې تاسو بهترین انداز کې ګایډنس نه اخیستی او د کنټینټس کریشن د دې هغه چلم نه پېژندلی په کوم انداز باندې کنټینټس کریټ کول پکار دي. زه تاسو ته وایم مختلف قسمه واینز دي، بونیر واینز تاسو وګورئ، یو سوشل ایشو راوالي په هغې باندې ښکلې ډرامه جوړوي. دا شان چې کومه تاسو 400 واینز د دې نه علاوه چې کومه نور واینز د تخبایي والے اوسو الکان دي منیر او دغه شان نور زه پیژنم چې هغه د انټرټینمنټ دپاره یو سوشل ایشو راولي ډېر په ښه انداز باندې هغه پرزنټ کړي. هغه نه به ته کنسلې وانه ورئ، هغه باقاعده په دې باندې دغه کړی دی چې دا ټیک ټاک لایو براډکاسټ کې چې کومه دا جاهله خلک ناست دي او کوم چې بل ته کنسلې کوي په دې د څو ټکو دپاره دوی خپل عزتونو قرباني بیا په هغې باندې پراوډ کوي، نو دا څنګه معاشرې د کینسر لګوي، څنګه خپل خاندانونه غرق کوي او تباه کوي. پښتون معاشره پښتون خو لاړه تباه برباد شو، پښتون معاشره خو لاړه تباه برباده شو. ولې تباه برباده شوه؟ ځکه چې ما او تا مزاحمت نه کوو، دوی ته ځان سټار ښکاري، نو چې ما او تا مزاحمت نه کوو دوی ته په دې کار کې چې کومه نورم اسانوالی پیدا شو، نور هم چې کومه د مخ په وړاندې باندې دا فسادات به خوروي. اوس څه پکار دي؟ اولنۍ خبره خو دا ده چې دا خبره ما په اوله کې وکړه چې thoughtful regulations and digital literacy programs دا دې منعقد شي. اوس ګوره په دې کې که تاسو سوچ وکړئ که نه، دا ګوره ډېر اهم پوینټ زه ګڼم. اهم پوینټ دا زه ځکه ګڼم چې که چېرې دوی ته تاسو د امیزون، دوی ته تاسو چې کومه دی د بیټ کوینز، د دې نه علاوه چې کومه دی دراز، د دې نه علاوه ټیمو، د دې نه علاوه چې کومه دی داسې دنیا شی نو ادر پلیټفارمز دي، شاپیفای، فریلانسنګ، لکه په دې زه په خپله د دې علم تږی یم، زما پې کار روان دی، زما پې ریسرچ روان دی چې په دې پلیټفارم باندې ته خپل حلال رزق ول نه ګټې، ته به د کنځلو نه خلاص یې، ته به د ګند نه خلاص یې، ته به خپل معاشرې خپل خاندان له به ته ټیم ورکولی شي، ته به خپل د معاشرې بېعزتي نه کوې. نو دارنګه پروګرامز منعقد کول د حکومتي وخت کار دی، او په دې ټیم کې چې بهترین انداز کې څوک دا کار کوي نو ډاوټ جماعت اسلامي چې کومه په دې ټیم باندې په بهترین انداز کې د بنو قابل په نوم باندې پروګرامز چلوي. په هغې کې په زرګاو په لکاو خلک چې کومه شرکت کوي، ټیک د په هغې باندې تنقید هم کېږي، خو یو سوچ خو راوړی دی که نه، یو سوچ خو راوړی دی. دې پولیټیکل پارټیز ته دا ښایي چې پیره په اقتدار کې راشي، نو په اقتدار کې د نوجوانانو دپاره داسې چلو که چې د دې نوجوان د وجې نه چې نن زما عزت په خطره کې دی، که چېرې دې د تا ښه پلیټفارم ورکړی وی او په کور کې دا ناست وی، نو په باعزته طریقې باندې به دې ځان له روزي روټي ګټلې. خو اصل مسله خو دا ده چې دا ولې داسې کار کوي. نو د ولګر کنټینټ متنازع ایشوز د چړلو دپاره دا ځکه دا کار کوي چې خپل ځان وایرل کوي او د څو ټکو په خاطر باندې چې کومه دا خپل د خاندان عزت ته نه ګوري، دا زما ستا معاشرې ته نه ګوري. نو په دې کې زه وایم چې د پولیټیکل پارټیز او دا کومه چې د قانون نافذ کول ولا ادارې دي د دیو دا ده چې نن په اقتدار کې څوک دي، هغې په ډیجیټلایزیشن باندې څه کار وکړو، هغې ځوانانو ته د روزګار دپاره چې کومه واحد دغه یونیورسټیانې چې کومه صرف او صرف د کاغذ یو ټوکړه تا ته درکړي چې کومه ډګرۍ په نوم ده، او هغه دومره جابلس خلک پیدا کړي چې د هغې په دماغو کې دا یو خبرې چې بس پلانې زما آیډیل زه به دغه شان چل کوم لایو نو ډګري ته اچولې ده. روزګار فراهم کوي، روزګار خلکو ته ورکوي، ډیجیټل لټریسي د دې کونسلنګ وکوي، دا باقاعده کینوي په هر ډسټرکټ کې، په هر تحصیل کې، په هر ویلیج کونسل کې د دوی دپاره ادارې قایم کړي. ګوره دا دي ډیجیټل لیونیان، دا ډیجیټل لیونیان که چېرې د دې کونسلنګ ونه شو نو یاد وساتئ د دې خاندان به نه وي، د دې بچي به نه وي، د دې خاندان به د دې قدر نه کوي. او چې څوک راځي نو په داسې انداز کې راځي چې د هغې په منځ کې چې کومه کلیش کوم خاندانونو د اجلاو سلسله ده هغه خو لا به شروع کېږي. وزتن جنۍ سمه پتاسه جنۍ سمه پتاسه په دې باندې لیپسینګ وکړه، آیا دې کې څه لاجک شته؟ نو لاجک. د پښتنو د شاعرانو چې کومه بهترینه شاعري ده، رحمان بابا، خوشحال خان خټک، رحمت شاه سائل، صاحب شاه صابر، د دې نه علاوه نور مطیع الله تراب، منیر بنیری چې کومه د دې وخت شاعر دی، په کوم انداز کې خپل د معاشرې هغه اصلاح هغه کوي، د شعر په ژبه کې کوي. کنټنټ کریشن دی ته موږ کنه چې یو شعر وایه په ښه انداز کې وایه، پرزنټ کو بهترین بیک ګراوند میوزیک چې کومه په هغې باندې ولګوه چې پازیټیو کنټنټ. کنزل څه لګوي، د داسې خلکو اشاعت څه لګوي چې کومه د دې معاشرې دپاره کینسر دی.
دا خلک اګنور کول پکار دي. نو حکومتي وخت پولیټیکل پارټیز او جماعت اسلامي د په دې ټیم کې د بنو قابل په نوم باندې کومه کریډټ شي نو ډاوټ چې څومره صفت مونږ د هغې وکړو به کوي. ټیک شو. په اخره کې خبره دا کومه چې که چېرې مونږ پښتانه دا کوشش کوو چې لکه کومه ډیجیټل چیلنجز دي مونږ ته دي او د دې چیلنجز مونږ مقابله وکړو. نو دا ګوره په کنزلو باندې نه کېږي، دا صرف په ټیک ټاک باندې نه کېږي. تاسو سره ټیک ټاک نه علاوه ادر پلیټ فارمز شته. ټیک ټاک باندې ته کنزلې کې او ټیک ټاک ته چې په دې کنزلو چې کوم ستا ژبه هغه نه پېژني هغه ته یو سټار جوړ کړی ځکه چې فاریو ته چې ته کله ځي نو خامخا هغه تعلق د څه سره ساتي چې ته څومره لایو براډکاسټینګ کې چې څومره ستا فینس به زیاتېږي. خو په دې لایو براډکاسټینګ کې که چېرې ته پازیټیو خبرې کوې نو ډېر خلک چې کومه تعالی نه راځي ځکه چې پښتانه دي دوی کې چې شعور راځي د اصل کال نور هم د دنیا نه شاته دي. د غیرت په نوم باندې چې کومه دیو هغه فسادات کړي دي چې نن هم خلک چې پښتون غیرتي دی په دې غیرت په دې نوم باندې چې کومه دیو خلک دوکه کوي. اصل کې غیرت دا نه دی چې ته ډز وکړه. غیرت دا دی چې ته خپل د ثقافت، خپل د کلتور، خپل د تاریخ څومره په ښه شان باندې حفاظت کوې، څومره په ښه شان باندې ته خپل هغه مثبت چهره چې کومه دنیا ته ښیې. کنزلمار، غلط کارونه، غلطې خبرې څوک دې ستاسو نه زده کړي. که چېرې د دې مونږ دا کوو یاره ته په یو مثبت انداز کې پکار ده چې نن سبا خلک دکان کې فزیکلی نه ناست بلکې په دې موبایل باندې ځان له دکان کولاو کړی او خپل پروډکټ چې کومه خرڅ مختلف قسمه طریقې دي یوټیوب ته دې نه ډک دی، د کورسز نه ډک دی. خو دغه کورسز دا به وګوري څوک، دغه کورسز د دې نه به زده کړه څوک وکړي او دا به فالو څوک کړي. مین خبره خدا ده، مین مسله خدا ده. نو په کار دا ده چې که انکیس مونږ دغه ډیجیټل سکل زده کړه، دغه مهارتونه هم زده کړه، نو زمونږ اخلاق، زمونږ تهذیب، زمونږ ثقافت دا هم سکیا ورشو. او که چېرې دا هم زده نه کړه دغې ته پرېوتو چې یو کس به د کباړ کار کا او نن چې کومه دی په لایف کې چې کومه دی وروره هغه چې کومه دی بیلینیر دی، نو زما بچی به هم دا ګڼي چې هلکه بس اسان د پیسو د ګټلو اسانه طریقه خو دا ده چې یو څوک کنځلې وکړو خپل خلک به د فین جوړ شي او بس پیسې به ته رالیږي. ستا بچی به هم دا سوچ کوي، زما لور به هم دا سوچ کوي، ستا لور به هم دا سوچ کوي، نو خاندانونه به ټیکېږي نه بلکې ستا تهذیب، ستا اخلاق، ستا اقدار، ستا ثقافت هر څه لاړو. دا خبرې مهمې وګڼلې. په خیال ساتئ. په الله مو سپارم. الله په امان.